بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د شپږم درس نه یو بل حصہ درس شریکوم. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه شروع کوو دوستانو. دلته وایي چې نخدم فست یعنی څه د نخدم فست یعنی د میمانۍ نه بعد یا د پالټۍ نه بعد. دلته وایي چې کریم hat Bauchschmerzen. کریم یعنی درلود د خېټې درد یا کریم لري د خېټې درد. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه مخکې وایي چې sehen Sie sich das Bild an یعنی څه sehen یعنی وګورئ، Sie یعنی تاسې، sich یعنی پخپله، das Bild an یعنی په دې عکس کې یعنی وګورئ تاسې پخپله په دې عکس کې. ښه مخکې وایي چې lesen Sie dann den Text یعنی څه lesen یعنی ولولئ، Sie یعنی تاسې، dann یعنی نو، den Text یعنی دا خط یعنی کوم خط؟ دا خط. ګورئ دوستانو دا خط. اوس ګورئ چې په دې خط کې څه شی دي. اوس یې لولو غوږ شئ دوستانو. په دې ځای کې وایي چې das war ein schönes Fest im Deutschkurs یعنی څه das war یعنی دا و مخکې ein schönes یعنی یو ښه fest یعنی پالټي im Deutschkurs یعنی په Deutschkurs کې یعنی دا و مخکې یو ښه پالټي یا یو ښه میمانی په Deutschkurs کې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې مخکې څه وایي چې leider hat کریم jetzt Bauchschmerzen. leider یعنی متاسفانه، hat یعنی لري، کریم یعنی دغه کس، jetzt یعنی دا اوس، Bauchschmerzen یعنی د خېټې درد یا خېټه درد کوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته مخکې وایي چې hat immer großen Hunger und ist dann zu viel یعنی څه hat یعنی هغه لري، اما همیشه گروسن یعنی غټه، هونگا یعنی ولګه، اوند یعنی او، ایست یعنی خوري، دن نو څوفیل یعنی ډیره یعنی هغه لري همیشه غټه یا ډیره قوي ولګه او خوري نو بیا ښه ډیره یعنی ښه پریمانه بیا خوري. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه مخکې څه وایي چې heute ist sein Bauch sehr voll یعنی څه heute یعنی نن، ist یعنی دا، sein یعنی د هغه یعنی د کریم، Bauch یعنی خېټه، sehr یعنی ډیره، full یعنی ډیره هغه ډکه ده یعنی نن د هغه خېټه ډیره ډکه ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې څه وایي was ist in seinem Bauch. was یعنی څه، ist یعنی دی، in seinem Bauch یعنی د هغه په خېټه کې یعنی د هغه په خېټه کې څه دي. دلته څه وایي mal sehen وایي راځئ چې وګورو. یا مثلا وګورئ یو وار یا راځئ چې وګورو داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه مخکې څه وایي zwei Spiegeleier ein Stück Torte ein Apfel ein halbes Brot eine Pizza einen Ananas 2 Bananen ein Glas Tee eine Flasche Cola یعنی څه هغه ده zwei Spiegeleier یعنی دغسې هګۍ. زه وروسته دوستانو عکسونه هم درته ښیم صحیح لکه دغسې هګۍ چې په غوړو کې پخ شوي، ein Stück Torte یعنی دغسې یو دانه یو قاش کیک او خلاصه نه پوهېږم چې هغه کیک ده که بل شی، خو لیکن هغسې شی. ښه د دې نه دا خواته وایي چې ein Apfel یعنی یوه دانه مڼه، ein halbes Brot یعنی نیمه ډوډۍ، eine Pizza یعنی یوه دانه پیزا، او eine Ananas یعنی یوه دانه اناناس، 2 Bananen یعنی 2 دانې کیلې، ein Glas Tee یو ګیلاس چای، ein Glas eine Flasche Cola یعنی یو بوتل کولا. امیدوارم په هغه باندې دوستانو پوه شوي یئ. دغه خط ختم شي بیا صحیح عکسونه هم در وښیم د دغه ځای نه د دغه ځای پورې د دغه کولا پورې. ښه دلته وایي پوه، موږ او تاسې وایي چې پوه یا وایي چې او هې همدا څونه ډېر و که نه. خلاصه امیدوارم دوستانو په دې پوه باندې پوه شوي یئ. ښه دلته مخکې وایي چې jetzt geht es ihm so richtig schlecht یعنی څه jetzt یعنی دا اوس، geht es ihm یعنی حالت دی د هغه، so یعنی نو، richtig یعنی رښتیا، schlecht یعنی بد دی یعنی دا اوس د هغه حالت رښتیا نو بد دی. خلاصه داسې. دلته څه وایي wie wird
er wieder gesund. Wie wird یعنی څنګه wie یعنی څنګه wird یعنی باید er wieder er یعنی هغه یعنی دا کریم wieder یعنی بیا gesund یعنی جوړ شي یعنی څنګه باید هغه بیا جوړ شي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته وایي مخکې وایي چې zuerst muss er ein bisschen schlafen und isst er nur eine Banane und trinkt viel Wasser. یعنی zuerst یعنی په اوله کې muss یعنی باید er یعنی هغه یعنی دا کریم ein bisschen schlafen یعنی یو لږ غوندې وده شي und یعنی او abends یعنی د شپې ist یعنی چې خوري er یعنی هغه nur یعنی صرف eine Banane یعنی یوه دانه کیله und یعنی او trinkt viel Wasser او سکي ډېرې اوبه. یعنی سیده مطلب داسې چې په اوله کې باید لږ هغه وده شي او د شپې وخوري یوه کیله هغه صرف یوه کیله او سکي او وسکي ډېرې اوبه. د دې نه مخکې وایي چې nach dem Abendessen geht er an die frische Luft und macht einen langen Spaziergang. یعنی څه nach dem Abendessen یعنی د ماسخوتن د ډوډۍ نه پس geht er یعنی زی هغه an die frische Luft یعنی په تازه هوا یا یخې هوا ته und یعنی او macht یعنی کوي هغه einen langen یعنی یوه اوږده spaziergang یعنی یوه اوږده پیاده روي. خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي. یعنی سیده مطلب یې داسې دی چې د ماسخوتن ډوډۍ نه پس ځي هغه تازه هوا ته او کوي یوه اوږده پیاده روي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دغسې سیده جوړېږي. د دې نه مخکې وایي چې er geht früher ins Bett und ist am nächsten Tag wieder gesund. یعنی er geht یعنی هغه زی früher یعنی مخکې یعنی مطلب داسې مخکې یعنی د ټولو نه مخکې یعنی یا وخت ته ins Bett یعنی کټ ته یا بیت ته und یعنی او ist یعنی دا am nächsten Tag یعنی په بله ورځ کې یا بلې ورځې ته wieder gesund یعنی روغ رمټ یا جوړ تیار دی. امیدوارم دوستانو پوه شوي. سیده مطلب چې یعنی زی هغه د ټولو نه مخکې یا وخت ته کټ ته او په بله ورځ او بلې ورځې ته هغه بیا دوباره جوړ دی. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس به زه تاسو ته هغه عکسونه در وښیم لکه د دغه ځای نه چې د دغه ځای پورې څه شو د دغه کولا پورې چې کوم نومونه وو تو چې پاکټ راخلاص شي دغه راخلاص شو چې هغه سیده کوم شیونه دي. دا وګورئ دغه څوای خو یعنی دوه شپیګل آیا یعنی هغې چې دغسې غوړو کې پخې شي دې ته شپیګل آیا وایي او دغه ته وایي چې عین خو یو شتوک یعنی یو عدد او تورته یعنی دغسې کیک ته لکه چې تورته وایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. د دې نه دا خواته ein Apfel یعنی یو دانه مڼه او ein halbes Brot یعنی دغسې نیمه ډوډۍ او دغه نه eine Pizza یعنی یو دانه پیزا او د دې نه دا خواته eine Ananas یعنی یو دانه اناناس او د دې نه دا خواته zwei Bananen یعنی دوه دانې کیلې او د دې نه دا خواته ein Glas Tee یو ګیلاس چای او دا خواته eine Flasche کولا او یو بوتل کولا. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. د دې نه اوس ښکته راکوزېږو چې څه دي. دلته ګورئ دوستانو 82 یعنی یومه صفحه دا ختمه شوه. اوس د لاندې بلې صفحې ته راکوزېږو. په دې ځای کې څه وایي دوستانو؟ دلته وایي چې lesen Sie die Fragen und antworten Sie. یعنی څه lesen Sie یعنی ولولئ تاسې die Fragen یعنی دا سوالونه und antworten Sie او جواب یې کوي. دوستانو لکه څنګه چې ګورئ تیار مې جوابونه موږ سره لیکلي. په دې ځای کې وایي دوستانو چې هغه ده was ist Karim. was یعنی څه ist یعنی خوړلی دي. کریم یعنی کریم څه خوړلی. دلته وایي چې er ist یعنی هغه خوړلی. zwei Spiegel آیا دوستانو معناګانې ورته کړي دا سیده وایي.
ist یعنی هغه خوړلې 2 Spiegel Eier یعنی ein Stück Torte ein Apfel ein halbes Brot eine Pizza eine Ananas 2 Bananen ein Glas Tee und eine Flasche Cola. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته بیا څه وایي wie geht es Karim nach dem Essen. wie geht es کریم یعنی د کریم حالت څنګه دی nach dem Essen یعنی د ډوډۍ نه یا د خوړو نه بعد. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. په دې ځای کې جواب جوړیږي چې jetzt geht es ihm so richtig schlecht. jetzt یعنی دا اوس geht es ihm یعنی د هغه حالت دی so richtig schlecht یعنی نو رښتیا یا صحیح بد دی. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. په دې ځای کې مخکې څه وایي چې هغه ده was für Schmerzen hat Karim. was یعنی څه für یعنی د Schmerzen یعنی درد دپاره hat یعنی لري کریم یعنی کریم یعنی د کریم درد څه شی ده په کوم ځای درد دی په څه درد دی که نه. نو دلته وایي چې Bauchschmerzen جواب یې جوړېږي Bauchschmerzen یعنی خېټه درد کوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دلته ښکته وایي چې was macht nach dem Abendessen. was macht یعنی څه کوي یعنی هغه nach dem Abendessen یعنی د ماسخوتن د ډوډۍ نه پس. دلته مخکې وایي چې جواب یې جوړیږي چې nach dem Abendessen یعنی د ماسخوتن ډوډۍ نه پس geht یعنی زی هغه an die frische Luft یعنی تازه هوا ته یا یخ هوا ته und macht einen او کوي هغه einen langen یوه اوږده spaziergang یعنی یوه اوږده پیاده روي کوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ځای کې بیا پوښتنه کوي وایي چې wie geht es Karim am nächsten Tag. یعنی څه wie geht es Karim یعنی حالت څنګه دی د کریم am nächsten Tag یعنی په بله ورځ کې یعنی بله ورځ ته هغه څنګه و. دلته وایي ist am nächsten Tag wieder gesund. ist یعنی هغه ده am nächsten Tag یعنی په بله ورځ کې wieder gesund یعنی بیا روغ رمټ یا جوړ تیار دی. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. اوس به ښکته کو شو. دلته څه وایي چې hören und sprechen Sie mit. یعنی څه hören یعنی واوري Sie یعنی تاسې und یعنی او sprechen یعنی خبرې وکړئ Sie یعنی تاسې mit یعنی ورسره. نو دوستانو زه به تاسو ته CD کېږدم نو تاسې ورسره وایئ او که نه وایئ خو ما دا خط درته ویلی. اوس غوږ ونیسئ چې زه یې درته دا CD کېږدم چې څه وایي. دغه او دغه او دغه خط وایي. امیدوارم دوستانو چې زما په خبره پوه شوي او غوږ شئ. Seite 83, Aufgabe 28. Hören Sie und sprechen Sie mit. Äpfel für mich, Pizza für dich. Pizza für mich, Bananen für dich. Mein Bauch ist leer, mein Mund ist leer, ich wünsche mir Spaghetti her. 1, 2, 3, 4, bitte den Kuchen zu mir. Ene, mene, Masche, Brot in meine Tasche. Oh weh, mein Bauch tut weh. Oh nein, das darf nicht sein. دوستانو لکه څنګه چې ویله چې دی ویله چې یعنی خو مغه د ماضي احساس کوي او چې Apfel für mich Pizza für dich Pizza für mich Bananen für dich. یعنی مثلا چې مڼې دی für mich یعنی د زما دپاره پیزا für dich یعنی پیزا د ستا دپاره. دلته بیا وایي چې پیزا د ماضي احساس پیزا für mich Bananen für dich یعنی پیزا د زما دپاره ده او هغه د کیلې د ستا دپاره دي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. دا بل بیا څه وایي mein Bauch هغه ده mein Bauch ist leer یعنی زما خېټه ده تشه زه بیا وایم leer mein Mund ist leer او زما خولم ده تشه. بیا څه وایي چې ich wünsche mir Spaghetti hier. زه غواړم چې هغه د زما دپاره شپګیټي یعنی هغه د مکروني موږ تاسې ورته وایي څوک مکراني ورته وایي هیر یعنی چې دلته یعنی زه د زما خواهش ده چې هغه یعنی مکراني دلته همدلته یا حاضر وي. خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ځای کې بیا وایي چې 1 2 3 4 bitte den Kuchen zu mir.
1 2 3 4 bitte یعنی مهرباني den kuchen یعنی دا کیک zu mir یعنی کیک د زما د پاره یا بیا وای چې ان منه ماشي ان منه باندې خو زم نه پیګم خدام داس یو خبر ده ماشي باندې هم نه پیګم د خدای غلطه وای چې بروت ان معنی تاسو بروت یعنی ډوډۍ ان معنی تاسو یعنی د زما په غکې ده په بکسه کې ده خو امیدوارم دوستانو پوه شئ دا بیا وای چې اوه mein Bauch tut weh چې او کوي mein Bauch tut weh زما خېټه درد کوي بیا وای چې او nein das darf nicht sein دا باید داسې نه وای یعنی داسې سیده معنا ده امیدوارم دوستانو پوه شوي یې دلته وایي چې lernen Sie einen Text auswendig یعنی څه lernen یعنی زده کوي Sie یعنی تاسې einen یعنی یو تکست یعنی دغه خطونو نه auswendig یعنی په یاد باندې یعنی یو خط تاسو د دیونه په یاد باندې زده کوي امیدوارم دوستانو پوه شئ او دغه چې ده 83 یعنی 83 صفحه او دغه درس دوستانو چې در سره مې شریک امیدوارم دوستانو چې د تاسو د خوښي خبرې او یا د تاسو چې په کار وړي هغه خبرې پکې استعمال شوي او راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فل حال د الله په امان او ښه چاري